TMP یا ټرینمنټ پروګرام چې د جهان ازرخش ګروپ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاګردان روزي چې دغه لس میاشتنی پروګرام په خوست کې هم خپل فعالیتونه کوي. په خوست کې د همدې ښوونیز مرکز مدیر غفور جان وایي زده کوونکو ته د مناسب چاپیریال په شتون او د با تجربه استادانو پر مټ خپل فعالیتونه په ښه شان مخ ته وړو. نوموړی زیاتوي چې په لومړنۍ دوره کې 80 فارغین وو چې دا ځل مو د 180 زده کوونکو په تعداد فارغین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تیر کال موږ 80 کسان فارغین درلودل. سږکال خوشبختانه دغه فارغینو تعداد لوړ شوی دی، 180 ته رسېدلی چې توپیر یې تاسو کولی شئ 100 او 80 یعنې 180 دومره زیات شول. نو د موږ سره فعلا 15 استادان چې په تجربه استادان دي په دې برخه کې استادۍ دندې په خپل وړاندې بیایي. د دې سره سره موږ یو ښه چاپیریال ورته برابر کړی، ټولې هغه لازمې اسانتیاوې کومې چې ضروري دي هغه ورته برابر کړی. د جهان ازرخش څخه فارغ زده کوونکي خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په پیل کې مو د انګلیسي ژبې په برخه کې ستونزې درلودې چې د ښوونکو په ښو لارښوونو اوس کولی شو روانې خبرې او هرړخیزه مطالعه وکړو. که ووایم په لومړیو کې کله چې موږ جهان ازرخش ادارې ته راغلو همالته مو برخه واخیسته، یعنې اډمیشن مو واخیسته. په لومړیو کې موږ په هېڅ نه پوهېدو، نو هر کله چې موږ 10 میاشتې تېرې کړي په همدغه کې زموږ ښوونکو زموږ سره زیار او کوښښ وایست او نن انشاءالله موږ په انګلیسي باندې روانې خبرې کولی شو. چې زه په لومړیو کې په هېڅ نه پوهېدم، کله مې چې جهان ازرخش تعقیب کړ دلته راغلم نو دغه زه په لومړی ځل وما بل پروګرام هم نه دی لوستی، حتی چې ما بل پروګرام هم نه دی لوستی، اوس کولی شم کامل ډول په انګلیسي خبرې وکړم. همداشان په ورته وخت کې د جهان ازرخش استادانو زرغون ته په خبرو کې ویل چې په دغه 10 میاشتني پروګرام کې په خورا ښه میتود تدریس ورکوو. دوی زیاته کړه چې د فراغت په دغو مراسمو کې لکه څنګه چې اړینه ده زده کوونکي وهڅول شول او یو ښه احساس مو ورکړ. دوی ته په صنفونو کې له آډیو ویډیو نیولې نور هم داسې تخنیکونه ښودل کېږي چې دوی څه ډول باید خبرې وکړي، کامرې سیستم، د ټي وي سکرین سیستم او د بیلابیلو طریقو څخه په سیم کې استفاده کېږي او دوی ته ډېر په اسانه طریقه باندې درسونه وړاندې کېږي. ډېر د فخر احساس کوم ځکه په خوست کې د انګلیسي په برخه کې ډېری زده کوونکي فارغېږي، خو به وایم چې بدبختانه غونډې ورته نه نیول کېږي. نو دا لومړی اقدام و چې موږ وکړلو، په دومره شانداره مراسمو سره مو د دوی لپاره غونډه ونیوله او زه په دې باوري یم چې انشاءالله دا به یو رواج ګرځي او باید هم ګرځي، ځکه د زده کوونکو لپاره د زده کوونکو د تشویق په برخه کې ډېر ښه رول لوبوي. خوست ولایت چې د لوی پکتیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري چې د تعلیم په برخه کې تر نورو ولایتونو خورا ښه لیدل کیږي، چې دلته د دولتي پوهنتون او ښوونځیو سره ګڼ شمېر شخصي پوهنتونونه او ښوونځي شتون لري.